سلامونه او نیکې هیلې ټولو هغو کورنیو او ځوانانو ته چې نن سبا په اروپایي امریکایي هیوادونو کې د کډوالۍ شپې سبا کوي. که غواړئ چې تاسې دلته ښه ژوند وکړئ، نه پخپله په عذاب شئ او نه نور افغانان د ځانه سره په عذاب کړئ، نو تاسې باید یو څو نزاکتونه د دې ټولنې په ځان باندې پلي کړئ. یو څو ویډیوګانې موږ ولیدلې چې ځوانان دي، نجونې او هلکان، دوی په اورګاډي کې یا په بسونو کې چې سفر کوي په سیټ باندې ناست دي، خپې په بل سیټ باندې اچولې دي او څوک ته ویډیو کوي او دی په خپله هم لګیا دی، ډېر په جګو غږونو باندې خبرې کوي. دا بد کار دی. دلته تاسې په یو ټولنه کې ژوند کوئ چې نن سبا چې په موږ او تاسې باندې سختیانې راغلي دي، دا د دې ولس د دې ټولنې خلک په موږ او تاسې باندې شکایتونه کوي. بل په اورګاډي کې یا په بس کې ناست دی، سفر کوي او د کمرې سترګې یا پلو اړولې چې نجونې ناستې وي یا ښځې ناستې وي، هغه پکې وښیي، نورې خبرې کوي یا ویډیو کوي، ځان تېر راولي. دا هغه شی نه دي چې په تاسو باندې راښکاره شوي دي. دا دلته جرم دی. نن چې د دې نظامونه په موږ او تاسې باندې سختیانې او د ویستلو قانونونه دغه پلي کوي لګیا دي، دا د همدې خطره چې دا ولس، دا خلک خو د دوی پارلمان او د دوی حکومتونه خو د ولس خبرې اوري، زموږ او ستاسې غوندې نه دي. د دوی یو خبره یو کس چې شکایت وکړه، دوه کسان چې شکایت وکړه، دا ټول بیا په دې باندې فکر کوي او زموږ او ستاسې څېړنې هم کوي. په بسونو کې خصوصا خویندې ناستې وي او دوی لایف ویډیوګانې کوي او ډېر په جګ غږ باندې بل خواته چې دی دوی سرونه خوځي، یعنې ګوري. دا هغه شی نه دي لکه موږ او تاسې چې فکر کوو زموږ او ستاسې خاورې ته یو څوک راشي کډوالي، موږ او تاسې پیسې هم ورکوو، خوراک هم ورکوو، کور هم ورکړي، خیرات ته ناست دی او بیا په جګ غږ باندې دی خبرې کوي. یو سیټ کې دی ناست وي او دوه سیټونه نور د ځان سره بند کړي وي ځکه څوک ورسره کېناستی نه شي. د دې خلکو عادتونه دي که سهار او ماښام او که ورځې ځي کار ته ځي او د کاره راځي، دوی غواړي چې غلي وي. تاسو یې ګورئ چې څوک اخبار لولي، څوک په خپل موبایل کې یو شی لولي یا چپ ناست وي فکر کوي. یعنې هیڅ خبره که ته په بس او په اورګاډي کې سترګې پټې کړې ته به نه پوهېږې چې بل څوک به ستا په خوا کې ناست دی. خو موږ او تاسې چې دی د دوی دغه هر څه، یعنې د هر څه مزاحم کیږو. همدا دی چې دا خلک لګیا دي او ورځ په ورځ موږ او تاسې ته مشکلات جوړوي. سمه ده چې په موږ او تاسې کې به ځینې داسې خلک وي چې هغه راغلي وي، خپل ساعت تېروي او هلته ویډیوګانې لیدلې وي او راشي چې دلته به خپل ساعت تېر کړم، بل شی ولاکه نه د مور غم کي، نه د پلار غم کي، نه د خاورې، نه د قام، نه د ولس او نه د اسلام په غم کې وي. راځي دلته ساعت تېریانې کوي. خو بل خو هغه مظلوم خلک چې هغوی راغلي دي، خپل پټۍ خرڅ کړي دي، ګرو کړي دي، خپلې غواګانې میخې خرڅې کړي او دلته راغلي دي د خپلو مور پلار دپاره، د خپلې کورنۍ دپاره یو نان نفقه حلال ګټي. هماغه خلک دوی اوس رانیسي او د دوی سره یې سم لکه د وچو سره لامده سوځي. نو هیله درنه لرم چې په دې ټولنه کې چې ژوند کوئ د دې ټولنې آداب به په ځان باندې پلي کوئ. په کوڅو کې تلل، ویډیوګانې کول، بې ځایه چغې وهل، ها او هو کول، بې ځایه لباسونه چې دا موږ او تاسې اغوندو، په سړکونو باندې ګرځو، موبایل هم مخ ته نیولی وي، ها او هو. آیا تاسو نه ګورئ چې د دې خلکو هیواد دی دوی څه رقم ژوند کوي؟ نو د اسلام نه موږ او تاسې څوک نه اړئ، خو دغه د اسلام خلاف کارونه چې موږ او تاسې کوو چې دوی ورته حریان دي. نو زه په یو داسې ځای کې ژوند کوم چې زموږ پلورنځي ته چې خلک راځي، خو ډېرو خلکو سره عادت یو، تاسې باور وکړئ همدا اوس یو چا راته وویل چې ته د کوم ځای مې؟ زه د افغانستان. وي یاره دا یو ډېرو ته وښوده په اورګاډي کې ډکه شوې وه، همدا زما د ژبې خلک وي دا به د کوم ځای؟ ما ورته وي دا کوردان ښکاري. وي که هر څوک خو مسلمانان خو دي که نه؟ نو ډېر خواشینه شوم، بې حده خواشینه شوم په لیاز د خدای، په لیاز د قرآن، په لیاز د هغه مور و پلار چې تاسو د هغې دپاره راغلي یاستئ چې مه ځان شرموئ، مه قام شرموئ، مه موږ شرموئ. دا یو هیله درنه لرم، یو سپارښتنه د هغه ځوانانو هغه کورنیو ته. خویندې هم په دې کې ډېر لاس لري.
دوی پکې لګیا دي. باور وکړئ ما داسې ویډیوګانې ولیدلې چې په پاخه عمر ښځې دي او غوږ کې دا شی ایښی او داسې په تیزه لګیا وي چې ته به وایې چې دا اورګاډی هم د ده دی، دا هېواد هم د ده دی او دا خلک د ده لاسته ناست دي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.